د خوشحالۍ او د پرمختګ خبر 200 کاله وروسته د افغانستان اوبه ذخیره شوې. ولسمشر محمد اشرف غني څه ویلي؟ دغه لوی او د ابادۍ خبر تر پایه راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ. 200 کاله وروسته د کمال خان بند کې د اوبو زیرمه کېدل شروع شول. نیمروز ولایت کې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې او اوس اوبه پکې ټولېږي. دې بند سره به د نیمروز خړې دښتې زرغونې شي او د افغانستان اوبه به مهار شي. د دغه بند د بنسټ ډبره ولسمشر غني 3 کاله وړاندې کېښوده او خوشبختانه کار خلاص شو. کمال خان بند د افغانستان د حکومت د پرمختیایي بودیجې تر 200 میلیونو ډالرو جوړ شو. د کمال خان بند په داسې سیمه کې دی چې تر ډیره دښت او زوړ کم لري. د دې بند لوړوالی 14 متره مکعبه دی او 52 میلیونه متره مکعبه اوبه ضایع. دا بند 140 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او د 9 میګا واټه برېښنا تولید وړتیا لري. که څه هم دا بند له سلما بند کمې اوبه زیرموي، خو د اوبو کنټرولولو لوی توان لري. د ایران پولې ته نږدې په نیمروز کې کمال خان بند د افغانستان د اوبو د مدیریت یوه ډېره لویه پروژه ده. کمال خان بند په هرات کې د سلما بند، فراه کې د بخش آباد بند ترڅنګ د افغانستان لویدیځ کې د اوبو یو تر ټولو ستر بند بلل کیږي. له دې سره ایران ته د تلونکو اوبو مخه تر ډېره ونیول شوه. دا وړه خبره نه ده. د افغانستان اوبه مهار شوې. ایران په دې اړه سخت خفه دی. غبرګونونه یې په بله ویډیو کې در سره شریکوو. په هر حال د دغه بند په اړه ولسمشر محمد اشرف غني ویلي، نن ډېر خوښ یم. نن مې د کمال خان بند مستې صفحې ولیدې. د افغانستان 200 کلنه د زړه هیله مې پوره شوه. غني ویلي، ما تل ویلي چې موږ د خپل تاریخ جبران ته اړتیا لرو. ډېرو خلکو ته به دا جالبه وي چې تاریخ څنګه جبرانېږي، خو د تاریخ د جبرانېدو یوه لاره دا ده چې موږ خپلې اوبو مدیریت کړو او د تاریخ په لړ کې مو چې د اوبو د نه مهارېدو له امله کوم زیان لیدلی هغه بیرته جبران کړو. د کمال خان بند اعمار زموږ د 200 کاله تاریخ جبران دی. زموږ د ځمکو آبادي ده. زموږ د خودکفایي خواته یو عملي ګام دی او زموږ له طبیعي سرچینو د ښې ګټې اخیستو ژوندی مثال دی. لکه څنګه مې چې له خپل ولس سره ژمنه کړې وه چې کمال خان به 200 کاله وروسته یو ځل بیا اوبه زیرمه کوي. نن په خوښۍ د خپلې هغې ژمنې د پوره کېدو شاهد یم. زما ولسه، دا زما لپاره ویاړ دی چې نن تاسې ته د دغه ستر ارمان د ترسره کېدو مبارکي وایم. بیا هم ډاډ درکوم چې ډوډۍ راته له هره ځایه راځي او اوبه مو د هېڅ چا نه دي. اوبه مو خپلې دي او دا اوبه به مهاروو. په هر حال تاسو ټولو دوستانو ته دې مبارک وي. د داسې ښو خبرونو د ډېرېدو په هیله تاسو مو هم د کمال خان د بند په اړه نظرونه راته ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیوه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.